پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو سلامونه مینه او احترامات مې ومنئ. قدرمنو په دې ویډیو کې تاسو ته دا معلومات درکوم چې د ښځې په کومو وختونو کې مینې ته زړه کیږي، کوروالي ته یې زړه کیږي او دې سره سره هغه کوم ځایونه دي چې هغې سره د ښځې مینه راوچتېږي، شوق یې راوچتېږي. دا ډېر ضروري معلومات دي. دې معلوماتو کې داسې څه غلطې خبرې نشته، نو د دې لپاره تاسو ته خواست کوم چې دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. د دې ویډیو نه به تاسو ډېر څه زده کوئ. قدرمنو که موږ تاسو وګورو نو د ښځې او د خاوند ژوند په خوشحالو باندې هله برقرار وي کله چې هغوی د یو بل خبره مني. ځینې وخت په کورونو کې داسې مشکلات، داسې مسایل پیدا کېږي چې د دغه مسایلو د وجې د ښځې او د خاوند په منځ کې د طلاق خطره هم پیدا کېدلی شي. نو د ښځې په وجود کې یا د ښځې په بدن کې یا د ښځې په اخلاق او فکر کې داسې کوم ځایونه دي چې هغه وکتل شي نو هغې سره د ښځې مینه زیاتېږي او ښځه د خپل خاوند نه ځارېږي او قربانېږي. قدرمنو هر انسان خوشحالۍ ته ضرورت لري او ښځه په دې خوشحالېږي چې د هغې صفت وکړی شي، د هغې تعریف وکړی شي. کله چې هغه یو څه پاخه کړي، د خپل خاوند خدمت وکړي، نو خاوند ته پکار دي چې د خپلې ښځې صفت وکړي، د هغې تعریف وکړي او هغې ته دومره حوصله ورکړي چې هغې نور هم دې ته زړه وشي چې د خپل خاوند خدمت وکړي. نو دغه ته مینه وایي او مینه داسې یو څیز دی چې د مینې سره ښځه د خپل خاوند نور هم خدمت کوي او نور هم د هغه نه ځارېږي او قربانېږي. نو پکار ده چې د ښځې خیال وساتل شي او د هغې هم خبره ومنلی شي. دویمه خبره دا چې ښځو ته هم پکار دي چې د خپل خاوند ضروريات پوره کړي، د هغوی خبرې ومني. ځکه چې خاوند کله د کور نه وځي او کله ماسخوتن یا ماښام ستړی کور ته راشي، نو ښځې ته پکار دي چې د هغې خبرې ومني او د هغه خدمت وکړي، هغه ته په خپل زور وکړي. او خاوند ته هم پکار دي چې خپلې ښځې خپلو بچو ته وخت ورکړي. نو په دې سره به د ښځې او د خاوند کورنۍ د خوشحالو نه ډکېږي، خوشحالي به د دوی په منځ کې راځي او مینه محبت به پکې نور هم خورېږي. الله تعالی دې وکړي چې د هر سړي، د هر مسلمان په کور کې مینه او محبت خور شي. د ویډیو د کتلو مو یو ځل بیا هم مننه کوم. خوشحالي مو غواړم.